هم سبب د نجات او د خلاصون د دې ګناه نه مؤمنانو هغه الدعاء ده چې د الله نه ډېرې دعاګانې غواړي. اگر کو ته سپینګیری، اگر کو ته عالم، اگر کو ته صالح او نیک عمل ستا خواهشات هم نشته، ولیکن د دې ګناه نه پناهیان غواړي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ سپینګیری واخري عمر کې هغه په سجده کې پناه وغوښتله چې یا الله زه تاسو سره پناه غواړم د زنا نه چې الله ما په زنا کې واقع نه کړي. تاسو وګورئ ابو هريره زمو په شان د شخصیت چې عالم محدث دی، ولیکن هغه دا کار کوي ولی هغه خلک پوهېدل چې دا خطري ګناه ده او د انسان طبیعت او مزاج علی د دینه به تخلاصي. یوسف علی السلام چې یو خلاص کړو هغه دعا خلاص کړو دا الله رب العزت نه دعا وغوښتله چې قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه. یا الله جیل ماته ډیر محبوب دی دا هغه څه نه چې دا خلک ماته راغلي. مؤمنانو تاسو وګورئ دی ایمان ته وګورئ، دی تقوا ته وګورئ چې مصیبت غوره کوي. مصیبت علی او د جیل تور تنبو دروازو ته ځان اچي د دې وجنه چې زه دې ګناه او دې معصیت ته ونه رسېږم. مؤمنانو د معصیت او ګناه مصیبت ډیر لوی دی دغه د جیل د مصیبت نه. جیل د دنیا مصیبت دی وخت کې براحت راشي او کو اس راحت نه نشي ټول عمر به تیر کی ورځ درته مر راځي او به هم جنت ته ځي. چې په دې ګناه کې واقع شو دې معصیت کې واقع شي نه به بچکی چیرته به ځي، علاج به سي، نجات به سي او انسان به بچمه نه دین اخلاصي. خطبه روانه ده ان شاء الله دا مسائل بیانو چې اسباب المکفرات دي چې سړی په دې ګناه کې واقع شوی دا په څه باندې مات کی. هغه لپاره بعضي اسباب دي. نو یوسف علی السلام وایي چې ما ته جیل ډیر محبوب دی. الله ته څه وایي چې چیرته ما نه د دې زنانو کې دا چل وانه نه اصب الیهن واکم من الجاهلین. زبد ګناه ته ورسېږم او زبد جاهلانو نشم. مؤمنانو زنا جهل د عقل د لاس ورکول، عزت او کرامت او شرف د لاس ورکول. یوسف علی السلام دا د جهل او د ناپوهانو خلکو کار دی. څوک چې عالم او علم ولري هغه هیڅ کله دې ګناه ته نه نږدې کېږي. مؤمنانو د ځان دعا ضروري ده، د صالح نیک عمل او خلکو دعا ضروري ده، د والدینو دعا ضروري ده چې مور او پلار نه وغواړي چې د ما لپاره دعا وکړي چې دې فتنې نه خلاص شي. دیندار صالح نیک عمل علماء ته وایا چې زمنګ د لپاره دعا وغواړي چې الله مونږ ته نجات راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوځان راځي، نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله اذن لي بالزنا، ماته اجازه وکړه د زنا چې زه زنا وکړم. صحابه زړه فاتید سړی ورټ راوي رټ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یې پرې راي ولې زما فات د محمد صلی الله علیه وسلم خوا د سړی کې راس. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته یو چا سره بدپیلی کې او زنا کې آیت خوخه چې ستاسو والدې سره محارم ورته ټول ذکر کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یو چا سره زنا کې دا به د چا مور وي اتحب لامه ایت د خپل مور د پاره دا کار خوخه ځان ورته شي یا رسول الله دا خو نه خوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې کذالک الناس لا يحبون لامهاتهم. درنګ نور خلق هم نه خوږي چې دا غي د مور عزت دی واغستل شي. ای ورته خور یاد کړه، لوري ورته یاد کړه، خزه ورته یاد کړه. ځوان ویل چې د وی زنانه د خپل مور او د لور او د خور د هیڅ چا لپاره دا نه خوهم چې دا غي سره دا کار وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته دا کار د چا سره کې د چا مور به د چا لور به د چا خور به او د چا خزه به وي. پدې کې محمد صلی الله علیه وسلم راولګید د ځوان په سینه باندې لاس کې خسته او دعا ورته وکړه چې اللهم طهر قلبه وحسن فرجه واغفر ذنبه. یا الله رب العزت طهارت پدې کې پیدا کی او زړی صفا کی او په فرج او عورت کې پاکواله پیدا کی او ګناونه یو بخي. دا ځوان وای د دې نه رسته چې زما په زړه کې د دې ګناه خطرم نه د تیر شوی دا ګناه خلاص کړي. مومنانو دعا پکار د ذکر. رسول الله فرمایي چې الدعاء صلاح المؤمن، دا وسله د مؤمن ده. په دعا باندې انسان ډېر کارونه کولای شي. الله روزت نه به دعا غواړي چې الله ما ته نجات راکړي او ما بچ کړي. الله د دې معصیت او د دې ګناه او د دې نافرمانی نه مې وساتي.